قصې معلومې دي که نه چې ته به حیران شي دا ږیره به یې اوږده کړي الله د یرې نه د ګیم دپاره پټکې سپین ټوکی به راچولی جي بس تپوس چې وکړي تپوس یې چې وکړي نه جومات شتي نه مدرسه شتي نه علم شتي هېڅ ورسره هم نشتي خو صرف دا پیسې راټولې وخوري د هغې د لاسه یعنې ده خو خپل خباست وکړو خو بیا چې هغه کوم حقدار دي د هغوی پکې پته نه لګي هغه یو ویډیو ډېره مشهوره شوې تاسو به لیدلی یو کس راټینګ کړی هغه خو لمنډه په ګاډي باندې باقاعده سپیکر لګولی دی او زمونږ علاقې خو ښار یې ناپرسان دی چې څه دي زړه غواړي کوئ هسې دې ملک کې دې څوک د چاندې دپاره ډبې کېږي که نه ځه څوک دې نر شي دې جومات دې دروازې سره دې ډبې کېږي قانون دی ملک آباد دی تپوس کوي دا څوک دی او څوک نه دی ته اجازت اخیستی د حکومت نه ستا ځای کوم ځای کې دی اول به حکومت وګوري چې هغه تا سره منډه والی شي که نه شي د هغې نه بعد به د حکومت سره ته داخله وکړي نو که هغوی درله اجازت درکړو نو هغوی به درته طریقه بیا وښایي ملکونه داسې روان دي هسې زموږ په دې ملک کې چې بدګماني نه ده کېدی چې ما نن بعض خلک خپه شي چې دا خبرې واوري دا څومره دا ډبي چې پراته وي په دې لارو کوڅو کې او په دې بازارونو کې چنده برای پلاني مسجد او چنده برای پلاني مسجد دا به ټول رښتیا وي اوس یو موږ پېژنو لکه مثال کې زموږ د علاقې جومات دی پلانې نوم یې دی او د هغه جومات دلته دغه پروت دی دا خو موږ پېژنو دا خو موږ پېژنو د خیر یو کار دی زموږ په مخکې روان دی موږ یې پېژنو خو دا چې ته عام ګرځې او ځای په ځای دا ډبي پراته وي د دې څه حقیقت موږ ته معلوم دی زه دا نه یم چې ټول به دروغجن وي خو دروغجن به پکې وي خامخا به وي نو هغه کس رانیولی دی هغه په ګاډي سپیکر هم لګولی دی ښه پټکی ښه مزېدار او ماشومانان ورسره هم ځي ته څوک یې وروره موږ جي جومات جوړو زموږ جومات دی هغه خو ځي کې مدرسه ده هغه د ځوان زوی چې راټینګ کړی دی وی مدرسه دې کوم ځای کې ده نو دغه طرف ته خو ټوله دنیا ده چې ته لاس داسې ونیسې که نه چې هلته ده هلته خو دې طرف ته خو نیمه دنیا ده کوم ځای یادوې لګیا ته مولای او ته سورې فاتحه ووایه ته دعای قنوت ووایه سړی پکې ګیر شو ځکه زه تاسو ته یو نصیحت وکړم چې کله داسې قصه وینئ که نه نو علم او علما مه بدناموئ بلکې داسې وایئ وایي د علم په جامه کې یو سړي دوکه کړې ده داسې وایئ لکه ګوره وایي ږیره یې وغوله یې وکړه نه داسې ووایه وایي غل ږیره پرېښودې وه غل ږیره پرېښودې وه د ږیرې په غلا کې سویمه ده غل ږیره پرېښودې غل پټکی په سر کړی و د ځان نه یې مولا جوړ کړی و اوس خبره صحیح ده اوس صحیح شو خو ته به ټول علما الله والا خصوصا خو د الله دوستان دي په څومره لوی ګناه کې ما او تا واقع شو که موږ داسې وکړو نو داسې ووایه چې یو سړي پټکی په سر کړی و د ځان نه یې مولا جوړ کړی و او څه چې کوو دوکه یې ورکوله ها نو په ظلم د پاسه ظلم ته ده وګوره یو ماشوم دوه ورسره هم دي چې دوی کورونو ته لیږي او خلک کښېني چې وایي دا اوس د مدرسې هغه شاګردان دي هغوی نه چې تپوس کړی وي تاسو وایي ده موږ سره خبره کړې ده 100 روپۍ دیاړي ده که 200 روپۍ دیاړي ده ورځ ته زم شکر دی چې الله په موږ باندې د کاڼو باران نه راوروي د کاڼو باران په سړي والله دا قصه چې اوري یا کوي په سړي غونه یې زیږ شي د الله په نوم به زه دوکه ورکوم هسې دوکه ورکړه که دوکو سره عادت یې هم ګناه ده موږ دا نه وایو چې حلال دي خو چې د الله دا نوم پکې راشي نو څه حیا نه درځي